السلام علیکم، جوړ په خیر ټولو ته سلامونه وایم. خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړ خوشحال به وئ. د خوشحالۍ او د عافیت جامې به مو په تن وي. بیا هم غزال نظري سره د خپل ګران همکار ستاسو درنه پاړ کې حاضره شوی یم. ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ګورئ، بیا هم وتلی یم د کوره، راغلی یم د کوره. ما وګوره سرتوره خو نه یم، ماشاءالله الحمدلله. لوپټه مې په سر ده او تل به وي انشاءالله. دا خبره تاسو ځان سره نوټ کړئ. ځینې خلک وایي لوپټه به لرې کړي او خپل څادر به لرې کړي. دغه تاسو ویډیو مې کړې ده او تاسو وګورئ چې غزال به هېڅکله هم خپل څادر خپل لوپټه به نه لرې کوي. نو د چا خبره، څادر زمونږ حیا، زمونږ غیرت، زمونږ هر څه ده. دوستانو څنګه چې ګورئ، بیا هم د کوره وتلی یم په چکر. نن سبا مزید او ستاسو ځای خالی. دوستان دا چې چیرته راغلی ما، تاسو ګورئ فیصل جومات ته یا مسجد فیصل ته راغلی یم. نو نن سبا خو روژه هم ده دوستانو، روژې مبارکه میاشت ده. نو الله دې ستاسو عبادتونه، ستاسو تراویح، ستاسو منځونه، ستاسو روژې دې الله قبول کړي سره زما. نو راغلم چې وګورم مسجد فیصل کې څه خبره ده. زموږ د همکار ته ډېر زنګ راځي، نه پوهېږم چې نامزد خو نه ده، دوست دختر پیدا کړی که څه خبره ده. نو دوست دختر ورته زنګونه کوي که څوک کوي. ښه دوستانو، زه ډېر خبرې کوم او ډېر خبرې به کوم، خامخا به ډېر خبرې کوم. دلته دا ماشومان دوه وړکي ما ته داسې ښکلي ګوري چې دا ښایسته جنۍ د کوم ځای شو. نو ښایسته خو ګورئ ماشاءالله دوستانو. نو دا لږ ما ته ګوري، ووړکیا څنګه ووړکیا سترشي څنګه داسې شرمېږي. وا خدایه توبه ولې شرمېږي ووړکیا؟ دا ګوره نن سبا وایي ته نجونې شرمېږي، اوس هلکان شرمېږي. ته راشه پښتو پوهېږې؟ السلام علیکم، جوړ په خیر، څنګه ده؟ شمېت خو ماله راکړه. وعلیکم السلام، څنګه؟ راشئ تاسو، راشه. دا چشمې ستا دي؟ واچو څنګه ښکارم؟ ښکلې او ښکلې مګه بدرنګه یم. ښکلې یم. کوم ځای مې ښکلې ده؟ اوس نه وایي چې پوزه دی. ښه، نوم دې څه شی ده زړګیه؟ نومان جان، ماشاءالله څومره ښکلی سټایل دې وهلی ده. او دا ستا نوم څه ده؟ زینب جان. دلته څه کوئ تاسو؟ سیل ته را. د کوم ځای؟ کوهاټ. دا خو ښایسته هم ده او زبردست ماشاءالله باجرت هم ده. او وایي تورې جامې واچوه یاره. دا دې تا ته ډالۍ بیخه ورکړم، ته ما ته وګوره. وایي تورې جامې واچوه یاره، تورې جامې در سره ډېر مزه کوي نه. او روژه دې ده؟ ماشاءالله روژه دې ده. د څو کالو یې؟ 10 کالو. روژه در باندې نه کېږي که نه؟ هسې دې نیولې؟ چا لپاره دې نیولې روژه؟ خدای لپاره که نه؟ یا څوک وایي چې زه روژه نیسم او مور صبر ته هلته ودرېږم چې دې ګلالۍ سره ودرېږم، زینب جان سره. زینب جان ستا روژه شته؟ ته هم روژه نیسې؟ د څو کالو یې ته؟ 12. ښه، نو دا راته وایي چې روژه څنګه تېرېږي در باندې؟ صحیح تېرېږي. اوږې که تږې کېږي څه شی کېږي؟ تږې وه قربان. نو فکر کوم چې اول کال ده چې روژه نیسې، همداسې ده؟ څو دانې دې نیولي؟ ټول دي که یو؟ 6 ده. ښه ماشاءالله پوره روژې یې نیولي دي. واه نو ډېره مننه. څه پیغام لرې کتونکو ته؟ څه ویل لرې چې روژه ونیسئ، منځونه وکوئ، تراویح وکوئ، مور او پلار سره کار وکوئ، مور سره کور کې کار وکوئ که نه؟ مور سره په کور کې کار کوې؟ څه کارونه کوې؟ روټۍ پخولی شي؟ نه شي؟ ښه صحیح ده. لاس وخځوه کتونکو ته وایي خدای په امان. ښه دوستانو، چشمې وینسمه چې په دې حقه روژه کې به مې غټه غلا کړې وي. نو تاسو ما سره پاتې شئ او چېرته وځئ. ښه دننه ځم. ښه وایي مونږ په نیکروزو نه پوهېږو. څوک چې لاسونه سره کوي یار به لري نه. خو دغلته زه راغلی یم، زه هم لاسونه سره کوم. خو ډېره ښایسته لګم کېنه. ښایسته لګوې؟ څنګه یې؟ بله ښایسته. طبیعت دې څنګه دی؟ صحیح ده. روژه څنګه تېرېږي؟ سمه تېرېږي. نن دې څومره روژه ده؟ نن زه یو پرېدلی 5 روزې. ښه. نو دا راته ووایه که نه چې روژه ښه تېرېږي، اوږې کېږي که نه ډېر تږې کېږي؟ اوږې کېږي. وایي قربان. ښه، دغلته کاروبار څنګه ده؟ کاروبار کېږي؟ کاروبار کمه دی، ډېره کاروبار نشته. ډېر کاروبار. ورځ څو روپۍ ګټې؟ 500 شپږ. د کوم ځای خور مې؟
منګه مور مردان کې پاتې کوم دلته زه خانه پول کې پاتې ها مردان ډیر خزیه دی کنه زما ترورو مردان کې پاتې کیږي نو ماته به ولګي کنه ولګه کوم ته ماته ولګوي چای لګوي کم یو زه به کبره یم دومره ښه جنۍ یم به کبره یم چای لګوي استا کم یو خو خیر زو هغه لګم ته ماته ولګو چې خپل په زړه ولګو ځه صبر ولګه ورشه چې لګوي راته دا ګلو لګا بیا نو مالا لګم ان نظری ولیکم دا بس دا ولیکم ګل نه لګي ګل نه بس دا ټیک دی کنه او دا بیا اختر ته راځم خو خپل ګلونه به ولګي راته کنه لګا کنه لګي کنه اوس به داسې ولګوم صرف نظری او ان به ولګوم वाह वाह क्या बात है यार क्या बात है माशाल्लाह लगा दो ये लगाव नहीं دا به رقم لاسونه پوستکی هم قیمتي زل هم لګولې و خو بیا رقم لاسونه ډېر خرابې هغې له وجې نه لګوم ډېره مننه خوشحاله 100 روپۍ شوې ښه دوستانو لکه څنګه چې تاسو دا ځای ګورئ فیصل جومات دا ډېر ښکلی زبردست موقعیت کې جوړ کړی ده لکه زموږ کور چې دا که نه لکه موږ چې د شپې وده کېږو داسې فکر کوو چې موږ سړک کې وده یو که نه لکه ګاډي دی او ډېر زیات شور ماشور دی خو دا یې داسې یو موقعیت کې جوړه کړې ده چې بالکل د ګاډي هغه بوی هم نه راځي اوازونه خو له لرې خبره ده او بیا دا سټ چې ګورئ که نه لکه شاته ځایونه ګورئ دا غره چې ګورئ دوستانو څومره یو ښکلی موقعیت څومره یو ښکلی ځای کې دا ځای جوړ کړی ده ماشاءالله نو الله دې نور هم دغه شانتي ځایونه ډېر کړي نو دا موقعیت ډېر ښکلی ځای ده که نه ځایونه هم دي او ډېر خلک هم ورته راځي اکثر افغانستان خلک راځي پاکستان خلک راځي کشمیر خلک راځي او کویت خلک راځي کویټه خلک راځي نو ډېر خلک دغلته راځي همدغه اوس ما مخکې هم وویلې چې زه نه اوس نه پېژنم چې افغانان پکې کوم دي او نور خلک پکې کوم دي خو زه کوشش کوم چې یو دوه افغانه پکې پیدا کړم یا افغانان پکې پیدا کړم چې هغوی سره خبرې اترې وکړم یو خو دا زما دا صادر ماشاءالله ډېر زیات خوږېږي خوېږي د دوستانو روجا دا که یو نیم خبره غلطي کېږي نو تاسو په بخښنې سره معافي راته کوئ ښه نو دوستانو زوم دننه ګورم چې دننه څه خبرې دي ما سره ښه ګرانو کتونکو لکه څنګه چې ګورئ دغلته آمادګیانې هم نیسي لکه افطاري ټایم ده نو الله دې هر چا ته دغه شانتي ورکړي چې داسې خیراتونه وکړي او د یو څو کسانو سره مرسته وکړي نو دې سیټ ته چې ګورئ دسترخوانونه ورکړي دي او د اوبو بوتلې هم ایښې دي نو الله دې زما هیله ارمان هم پوره کړي چې یو ورځ هم دغه شانتي یو غټ خیریه بنسټ جوړ کړم او دغه شانتي کار وکړم نو جومات کې ولاړ یم تاسو په تمرین وکړئ دوستانو چې دغه ارمان زما الله پوره کړي چې زما ارمان دا دی چې انشاءالله په آینده کې یو غټ خیریه بنسټ ولرم چې خپل افغانانو ته خپل یتیمانو ته خپل بېوزلو خلکو ته مرسته او کومک وکړم نو ماشاءالله دغه چې هر چا دغه خیر و خیرات کوي الله دې ورته قبوله او منظوره کړي نو دوستانو ما سره پاتې شئ ښه دوستانو زه څومره په شوق راغلم چې دننه جومات ته لاړه شم یو دوه رکعته پکې نفل وکړم خو متاسفانه بدبختانه چې تاسو ګورئ دننه بند دی وایي چې افطاري نه پس دا ځای خلاصېږي او افطاري ته خو لا ماشاءالله ډېر زیات ټایم پاتې ده وخت پاتې ده نو نه کېږي نو خیر تاسو چې دغه جومات د ښکلاګانو تاسو لیدنه وکړله هم کتله نو واقعا چې ماشاءالله زبردست ځای جوړ کړی ده نو د خدای کور ده نو خامخا به ښکلی وي نو تاسو هم ما سره پاتې شئ چې نور څه کېږي اوکې ښه دوستانو څنګه چې ما وویلې چې مسجد ته راغلی یم فیصل جومات ته یعنې واقعا چې ډېر ښکلی ښایي مسجدونه خو ټول په معمول ټول ښکلی وي خو دا بل شانتې ښکلی ده ټول د خدای کور وي ټول یو ښکلا لري ښایست لري نو ماشاءالله دا چې څنګه تاسو ګورئ ډېر ښکلی په هنر جوړ شوی هم ده یو رقم ارام بخش ځای ده که نه نو ډېر انسان پکې د ارامتیا احساس کوي زه خو همدغه شانتې یم ډېر ارام احساس لرم نو خدای دې وکړي چې تاسو به هم ډېر ښکلی
ښکاره شي دغه ځایونه او تاسو هم ترې خوند واخلئ. زه غواړم چې پاس لاړه شم او روژه مې هم ده، نو دا به لږ څه ډېره ګرانه راته وي، خو خیر کوشش کوم چې لاړه شم. کیمرمین صاحب ورته نه غورځېږي په ما به شي. ښه دوستانو زه پاس ځم، تاسو هم ما سره راشئ. دلته زمونږ یو افغانی ورور مانه ګیله وکړله، وایي تاسو ځان ته ویډیو جوړوئ او موږ پکې نه راولئ. نو زه غواړم چې هغوی سره هم خبرې وکړم. نو نه پوهېږم چې دومره غټ ګیله یې رانه وکړله، په ژوند کې دومره غټه ګیله رانه چا نه وکړې. دا ورور دی. ښه ستړی هم شوم. خیر السلام علیکم. وعلیکم څنګه خیر سال لري، طبیعت دې څنګه دی؟ ماشاءالله خپلې ګیله دې رانه ونه کړله. خو لکه افغانیان دي که نه؟ افغانستان د کوم ځای تاسو؟ بغلان، لغمان، بغلان. واه ښه تاسو کمرې ته وګورئ. نو تاسو ماته دومره ماشاءالله ګورئ لکه روژه په ما سرات کړې ښکلې شوې مکه څنګه؟ همداسې ده روژه څنګه تېرېږي؟ نو دا ښه خبره ده چې روژه تاسو باندې ښه تېرېږي، الله تاسو باندې ښه تېره کړي. څه کاروبار کوئ تاسو؟ پرچون کاروبار کوي. نو کاروبار څنګه دی نن سبا؟ ښه دی که نه؟ ولې داسې بې شیمه کم انرژي خبرې کوئ؟ ولې؟ زما عادت دغسې. ښه کله کله تلاوت کوئ؟ یو تلاوت خو راته وکړه که څنګه کوم یو تلاوت وکړه. روژه ده که نه؟ بیا جومات ده، یو ښکلی تلاوت راته وکړه. تلاوت خو داسې دغه نه دی، د قرآن چې سره یې به کولی او د قرآن د مخې کولی شي. ښه نو خیر خبره نشته ده. څه پیغام لرئ افغانستان خلکو ته، پښتنو ته؟ پیغام مو دا ده چې داسې دلته ښه ځای دی، چکر وهل ښه تفریح ځای دی، ښه تفریح ځایونه دي، ټیم مو ښه پاسېږي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. دا دی ګیله مو ختمه شوه. که څنګه چې تاسو ورور ولیدله ماشاءالله ګیله یې رانه وکړله، خو ما هم ورسره خبرې اترې وکړلې. نو ډېر خلک راغلي دي. اوس دلته ماته معلومات نه کېږي چې افغانان کوم یو دي، پاکستان پښتانه خلک کوم یو دي او پنجابیان پکې کوم یو دي. خو زه غواړم چې پښتانه پکې پیدا کړم. دونکو لکه دغلته ما ورور ولیدله ولاړ دی او بل ورور ورته عکس اخلي. نو دا فکر کوم چې ډېر زیات د عکس شوقي ده. سلام جور بخیر. خوب هستیم؟ چی حال داری؟ ساعت خوب است؟ جان جور است؟ تشکر زنده باشی. روزه چطور میگذره؟ خوب است بله. نامتان؟ نام مصطفی است. مصطفی جان چقدر وقت میشه پاکستان آمدی؟ اینجا مدت 1 ماه میشه. 1 ماه میشه. چرا آمدی؟ هم تو بر تفریح آمدی. ماشاءالله بسیار خوب. آفرین. اما تا زندگی لذت ببرنی. همین وقت است که باید جوانان زندگی خود لذت ببرنی. افغانستان به نظر خوبه یا پاکستان؟ خب افغانستان خوب جای است، خب مگر نگذره امنیتش خراب است فعلا. دیگه بهترین جای است. تصمیم داری دوباره افغانستان بری یا خیر؟ اگه امنیت خوب شد که حتما چرا نه. خب ولی یعنی همیشه آمدی که زندگی کنی بعد از این؟ اینجا برای همیشه خب ببینم دیگه که چی میشه. ماشاءالله خوب استایلی هم هستی. تشکر سلام. خب این استایل از اول خوش داشتی یعنی که در پاکستان آمدی خواستی که هم استایلی دیدم؟ نه استایل خب اینجا هم خوش داشتم. خب مگه اینجا اومدم اما استایل. اینجا طالبان نمیمان چطور؟ اینجا فعلا نمیمونم. اما ترس؟ بله فعلا باید برم. خب کامرامان عزیز تو کمک نزدیکتر بیا که صدای ما را بگیری، به خاطر که ما مایک نآوردیم چون تلفن صدایش خوب صحیح میگیره. فازو خاطر و برادر ما خوب یک استایلی هم از دوستان عزیز. نامزد هستی عروسی کردی یا مجرد؟ مجرد است. تصمیم نداری عروسی کنی؟ فعلا که نه، یه شرایطش نیست. خب چی کاروبار میکنی؟ من بیکار هستم. بیکار هستی؟ نگفتی امرای مامایم شاگرد هستم. نگفتی امرای مامایم شاگرد هستم. مامایم هم بیکار هستم. آنه خوب میشه قرائت بم. قرائت نمی‌وارد. خب صدای خوب نیست. صدای خوب نیست. اوکی. اینا بگو که همینجا میباشی زندگی میکنی دیگه همینجا هستی. اینجا فعلا خواستیم باش ببینیم شرایط اگه خوب شد که حتما بس میریم. وطن اینجا وطن نمیشه. چطور که خجار ماندی اومدی مسجد فیصل انتخاب کردی که امروز چکر بزنی؟ اینجا جای خوب است برای عکس خوب است. آرام بخش است نه؟ بله بسیار. دیگه از اون خاطر اومدیم گفتیم در تفریح شود دیگه. روزا زود خلاص شد امروز. دیگه از اون خاطر اومدیم اینجا. یکی از خاطرهای افغانستان با ما قصه گو. که جالب باشه. بله. خاطره جالب نیست. نه مونده در افغانستان از خاطره نیست. فعلا یادت نیست. اوکی تشکر زنده باشی. چی اگر کدام پیامی داری به افغانا بفرما.
به افغان‌ها دیگه پیام ندارم، فقط سلامت باشن، جور باشن دیگه، همه درس تعلیم ادامه بدن، انشالله یک چیزی میشه. سلامت باشین، زنده باشین. تشکر. خب هموطنان عزیز با ما باشین و جای نروین دیگه. چینل ما رو سابسکرایب کنین و این بود برنامه امروزی که به شما خوبان تقدیم کردم. دوستانم داودن روزی اولاک برنامه چې غزل نظری تاسو په ډیر مینې سره وړاندې کړله، نو امید ساتم چې دغه اولاک به تاسو ډیر خوښ شوی وي. تر بل اولاک پورې هر چیرته چې استخاد خوشاله او کامیاب اوسئ. زما انرژي هم ختم، نو پروګرام وړ گیا، زما انرژي هم ختم شو او زه هم باید لاړ شم کور ته افطاري وکړم. نو تاسو ټول په لیراب سپارم، هر چیرته چې استخاد خوشاله او کامیاب اوسئ. وسلام.